سی ډي ولګېد او د استرالیا نه چې کوم میلمانه راغلي وو هغه په ګاډي باندې فایرینګ وکړو چې په هغه کې د 9 کالو هانیه چې د دنیا نه رخصت شوله او په هغه کې افغان نوم یې هلک او د هغه مور پلار چې هغه پکې چې ډېر زیات زخمي وو هغه چې اوس په هسپتال کې دي یار سی ډي چې دا کار کړی دی یار تاسو سوچ هم نشئ کولی ویډیو راسره مکمل وګورئ په مکمل تفصیل هم پوهه کومه د کس نوم عادل و دی چې په استرالیا کې هلته وو د استرالیا نیشنلټي ورسره هم ورسره وه د استرالیا نیشنلټي ورسره هم ورسره وه خو دوی چې پاکستان ته راغله عادل چې د پاکستان اوسیدونکی دی خو استرالیا ته تللی او په استرالیا کې چې دی ځان هلته سیټل کړی و هلته نیشنلټي اخیستې وه او بیا پاکستان ته راغی پاکستان ته چې کله راورسېدو دې غوښتله چې یو رشته دار چې دی دې له په چکوال کې چې دی روټۍ بندوبست یې وله کړی او دې له چې دی دعوت ورکړی و چې ته راشه دلته دا چې دی په لاره باندې روان دی چې په څه ځای کې چې دی دې ته ګاډی ودرېږي چې ګاډی دا ودرېږي که نه په دغه ټیم کې چې دی څه دوه ډاکوان راشي او د دې ته وایي که نه چې ستاسو سره سونه وي نو هغه راکوي د هغو سره چې دی ګن ورسره وي د هغه ډاکوانو سره دا د عادل بیان عادل وایي که نه وایي چې ډاکوانو چې دی موږ سونه ورکړله د 15 لک روپو چې دی سونه ورکړه وایي په دغه ځای کې چې دی نږدې سی ډي والا و وایي نږدې سی ډي والا و نو په دغه ټیم کې چا چې دی دغه خبر کړلو سی ډي والا چې دی کله راغللو هغه چې دی ډزې شروع کړلې نو ما خپل ګاډی چې دی په مخه کړو ما خپل ګاډی روان کړو وایي سی ډي والا ولګېدل او زما په ګاډي باندې چې دی فایرینګ وکړو زما ګاډی چې دی ویشتلو که تاسو سوچ هم نشئ کولی دې سیټ ته به تاسو تصویر ښکاري دا ګاډی چې دی څومره ایشتلی دی او په دې کې چې دی د هغه عادل لور چې دی هم پکې د دنیا نه رخصت شوله چې د هغې نوم آنیا دی او نور کسان چې دی هغه پکې ډېر زیات زخمان دي اوس چې دی په هسپتال کې دي ملګرو سی ډي والا چې دی دا کړی دی په دې کې شجاعت دی یو سی ډي والا کې چې دی چې دی دغه کار کړی دی او دغه نوم پکې یادولی کېږي اوس که دا واقع چې دی یوازې په دې پاکستان کې نه ده دا بلکې په ټوله دنیا کې چې نن ډېره زیاته وایرل ده بل طرف ته چې د پاکستاني اوسېدونکي و د پاکستان و خو صرف استرالیا ته تلو په استرالیا کې هلته ځان سیټل کړی او بل طرف ته چې د پاکستان سی ډي لګي او د پاکستان په خلکو باندې فایرینګ کوي د هغو ګاډی ولي که تاسو سوچ هم نشئ کولی هغه ګاډی تاسو وللو نو ستاسو ذهن به وخوځېږي یار چې سی ډي والا ورسره د دې فیملۍ سره کم کار کړی دی یار نو اوس چې په انټرنیشنل میډیا باندې دا چلیږي چې بالکل چې دا زیاتی کړی دی او سی ډي والا چې کم کار کړی دی دا انفارچونیټلی غلط دی ملګرو تاسو په دې باره کې څه وایي ښه ورته کمنټ وکړئ دوی چې چکوال ته تللو او چکوال کې هلته دعوت شوی او هلته لږه لار وه او ډاکوان ورته راووتلو او ډاکوانو سره پس چې سی ډي والا خبرېږي سی ډي والا ورسره داسې کار کوي که نه چې ستاسو ذهن به وخوځېږي هغه وله ګاډی داسې ایشتلی دی که نه د دواړې طرف چې دی نو هغه باندې ګولۍ ورولی کېږي اوس چې دی دغه فیملي دا 3 کسان چې کومه ژوندي دي مور پلار او یو زوی چې دی ژوندی دی نو دوی چې دی په هسپتال کې اوس هم داخل دي او بل دا واقعه چې دی ډېره زیاته په تیزۍ باندې وایرل روانه ده او ډېره زیاته وایرل کېږي به